اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. ومنتونو کے کرولونو نیکی گٹن حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا روایت کوي کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لے دے کہ څوک لزلی دا کلمات اوئی و اللہ تعالی غلا د څلور کروڑو نیکیو ثواب ورکوي او پر رمضان المبارک کې د هر نیکی ثواب او یا چندا زیات ملاوي. نو په دې لحاظ سره بد دې الفاظ ثواب و اربا اتیا کروڑا ملاو شي. هغه کلمات دادي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احدا. نو مسلمانانو ورونو راځي چې د مبارک کلماتنا فل هم ګټه واخلو او نور مسلمانانو ورونو سره هم شریک. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.